السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دوستانو په نن ویډیو کې بس دا ستا د موبایل یو ډېر پټ راز، یو ډېره خوندوره طریقه در وښیم. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل کې اپلیکیشنان یعنې برنامې ډېرې دي، تاسو یو برنامه غواړئ نو په هغه پسې به تاسو ډېر زیات ګرځئ. نو نن زه تاسو داسې طریقه درښیم چې تاسو صرف او صرف په سکرین باندې د هغه یو نوم یو توری لیکئ نو پوره اپلیکیشن به تاسو ته خلاصېږي. لکه اوس زه راځم دلته ډبلیو لیکم، ماته به واتساپ خلاصېږي. ګورئ دوستانو دلته زه راځم فیسبوک پې لیکم، خالي پې، نو ماته به اوس فیسبوک کولاویږي. ښه دوستانو دغسې چې تاسو هر دغه تاسو غواړئ ولیکئ، دلته یې راواخلئ هغه به راخلي. نو ګورئ دوستانو زه په سکرین باندې صرف کلیک وکړم چې د هر اپلیکیشن یو توری ولیکه هغه ماته راخلي. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو، بیا خاص کر د هغه خلکو دپاره چې ډېر اپلیکیشنان یعنې ډېر برنامې ورسره وي، نشي کولی چې په هغو کې وګرځېږي بیا پیدا کړي. نو صرف تاسو د هغه نوم انتخاب کړئ، دلته هغه یو توری لیکئ. زه دلته راځم نو دلته اوس زه ستاسو در مخه خالي ډبلیو لیکم، ماته اټومیټیک واتساپ پخپله خلاصېږي. دا ګورئ دوستانو زه واتساپ ته نه یم تللی، واتساپ ماته خلاص و. که زه په دلته زه اوس راځم واتساپ ستاسو در مخ کولاوم، نو دا دې ماته واتساپ کولاو شو. دلته راځم ستاسو در مخه اوس په د واتساپ کې دننه پې لیکم، نو دا دې ماته فیسبوک راغلی. دغسې چې تاسو هر اپلیکیشن ورته انتخاب کړو هغه راخلي. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو. کوم چیرې ویډیو خوښ شه د ویډیو لینک خامخا د دوستانو سره شیر کړئ، هغه ځکه چې په لینک باندې ستاسو یوه MB هم نه مصرفېږي. نو که در اوسه پورې زموږ په چینل کې نوي یاست، چینل در سره سبسکرایب کړئ، نو ویډیو هم در سره لایک کړئ. نو دوستانو دا څنګه کېږي نوره طریقه ګرده په ویډیو کې در ښیم. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو د هغې دپاره به دوستانو تاسو دغه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکریپشن کې پروت دی، نو تاسو د هغه ځای څخه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. صرف دا ویډیو کوم ټایټل چې دی دا لیکئ چې ورته شوی دی، پر دې کلیک وکړئ، لاندې ډسکریپشن خلاصېږي، هلته پورته لیکلي د اپلیکیشن لینک. نو تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. نو دوستانو راځئ چې نور مکمل طریقه یې در وښیم. نو راباسئ د ټول در مخ څخه اپلیکیشن مو را ډاونلوډ کړو، اپلیکیشن به اوپن کړئ. نو چې کله مو اوپن کړل دغه چینی اوکې نښان درته راړئ. نو چې کله تاسو په جمع نښان ګورئ دوستانو اول کله چې مو خلاص کړئ دلته به تاسو ته داسې اوکې بټن درکړي. ښه دا اوکې به تاسو کلیک کړئ، دا وینئ دوستانو ما اوکې کلیک کړه. دلته به دا 3 واره ایله وکړئ، 1 2 3. چې دا مو 3 واره ایله وکړه نو دلته ګورئ دوستانو په دغه سایډ کې ماته جمع پلس نښانه کړې. نو تاسو په دغه پلس نښان کلیک کوئ. په دې چې مو کلیک وکړئ اوس راځئ دوستانو دغه اول اپشن ورته انتخابوئ. چې دا مو انتخاب کړو دوستانو دلته لږ سرچینګ کوي، لږ انتظار ورته وکړئ. نو تاسو ته ستاسو د موبایل مکمل کوم اپلیکیشنان چې د هغه خلاصېږي. نو دلته دوستانو لږ انتظار ورته کوو. نو دا تاسو کتلی شئ دوستانو چې ماته یې ګرد اپلیکیشنان څنګه کولاو کړه، خلاص وه. نو زه اوس راځم ستاسو تر مخ ګوره دا فیسبوک دی، زه راځم دلته فیسبوک انتخابوم. ګورئ ما فیسبوک انتخاب کړو، اوس دلته زه یوه پې لیکم. ښه نو زه راځم دلته ما پې ولیکل، بخښنه غواړم دوستانو دلته ما په سکرین باندې پې ولیکل. نیکسټ پې کړئ، بیا به پې ولیکئ. ښه بیا به یې نیکسټ کړئ. ګوره کښته د نیکسټ بټن دلته چې تاسو هغه ووهئ دلته نیکسټ بټن درته راړئ. نو زه بیا یو وارې پې پکښې وهم، بیا مې نیکسټ کړئ. ښه 3 واره دا موږ فیسبوک انتخاب کړو، بیا به دا جمع نښان کلیک کوو، بیا به اول اپشن کلیک کوو. نو چې په دې مو کلیک وکړو زه اوس ستاسو در مخه بل اپلیکیشن ورته انتخابوم. هغسې راځم زه اوس واتساپ ورته انتخابوم. ښه نو زه دلته رالم، دا د واتساپ ما ورته انتخاب کړو. نو دا واتساپ دی، زه دلته خالي ډبلیو لیکم ستاسو در مخه، چې تاسو په کومه طریقه ولیکل په هغه طریقه دا کوئ. چې دلته مو ډبلیو ولیکل یعنې هر توری چې مو ولیکل په دا نیکسټ کلیک کوئ. ښه په دې چې مو کلیک وکړو دا ګورئ ما په نیکسټ کلیک کړو، بیا به دلته ډبلیو ولیکو، بیا به ډبلیو ولیکو. ښه بیا به یې نیکسټ کړو، 3 واره موږ دا نیکسټ کړئ. بیا به زه په جمع نښان کلیک کوم، دلته بیا په اول اپشن کلیک کوم، بل اپلیکیشن هم ورته انتخابوم. دا اول پړاو لږ سرچینګ کوي، لږ دغه ټیم غواړي، بیا نه غواړي هر وخت. نو زه راځم اوس ستاسو تر مخه یو بل اپلیکیشن ورته انتخابوم. نو زه دلته زاپیا ورته انتخابوم یا یوټیوب. نو ما یوټیوب ورته انتخاب کړو، دلته زه خالي یو لیکم. ښه
یو. نو بیا نیکسټ کې ښه زه ستاسو در مخه یو لیکم. نو لږ تیز تیز یې لیکئ بیا ډېر صحیح راځي. نو دا ډېر راکړه دا به کلوز کړئ. اوس زه راځم دوستانو اوس دا موږ په کومه طریقه داسې راولو. اوس تاسو دلته زه نښان ورته کوم دا وینئ دوستانو دغه دی دلته موږ ته یو کوچنی سپین دی خړ کوچنی سپین بټن راکړی دی. نو دغه دی دوستانو دا وینئ دلته اوس ما نښان ورته کړی دا وینئ په دغه مابینځ کې دی خاص معلومیږي نه خو خیر خدای دې وکړي چې تاسو سم لیدلی وي. زه یې پیره بیا تاسو درښیم دا وینئ دا چې بیا تاسو هر ځای ته وړئ هلته درېږي دا وینئ دوستانو دغه دی. اوس زه په دې کلیک کوم ماته د موبایل کوم سکرین چې دا ګرده خړ راوړي. نو زه دلته اوس ډبلیو لیکم ښه ما ډبلیو ولیکل اټومیټیک په خپل هغه شی راوړي. نو اوس زه دلته هغه نښان په وټساپ کې هم ولاړ دی زه په دې کلیک کوم نو دلته زه پی لیکم ښه ستاسو تر مخه ما پی ولیکل دا نه چې تاسو یې په هره طریقه لیکئ یعنې د پی سی یو جوړه شوه نو دا د یوټیوب ماته کلاو شو. زه دوستانو اوس زه راځم زه چې هر څه ورته لیکم هغه بار اخلي. نو ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن دی خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شوی وي. که مو په ویډیو سر نه وي خلاص شوی نو دوباره بیا وګورئ چې پوره طریقه یې زده کړئ نو انشاءالله بیا به تاسو ته ډېر مزاحمت نه جوړېږي. خو که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې شریکه کړئ. نو ماته اجازه راکړئ د نورو ویډیوګانو پورې د خپل ځان زیات خیال ساتئ. وسلام.